له نسبي امن وروسته په کندهار ښار کې یو ځل بیا د وسلوالو هدفي بریدونو زور اخیستی. وسلوال د دې ښار په مرکزي سیمو کې پر امنیتي ځواکونو او دولتي مامورینو مسلسل غلچکي بریدونه کوي. د کندهار ښار اوسیدونکي وایي په ښار کې د وسلوالو د فعالیتونو زیاتوالی کاروبار اغیزمن کړي او د خلکو په منځ کې یو ځل بیا ویره زیاته کړې ده. نن سبا په کندهار ولایت کې انتحاري حملې همدغسې شرکۍ ډېرې سوي دي چې د خلکو اندېښنې راپارولې دي او خلک یې واقعا د ویرې سره مخ کړي دي. پر دولتي او نظامي شعباتو ادارو او نظامي چارواکو باندې موږ غږ دی چې امنیت ته جدي پاملرنه وکړي چې دلته د خلکو اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. تجار خپل تجارت ته زړه نشي کوي، معلم خپلې معلمۍ ته زړه نشي کوي. په دې وروستیو کې د کندهار په ښار کې چاودنې و، چریکي بریدونه زیات شوي دي او ترڅنګ یې غلاوې هم زیاتې شوي دي. د کندهار ټول اوسېدونکي په تشویش کې دي. له امنیتي مسؤلینو او ولایتي چارواکو څخه مو هیله ده چې دغه حالت تغییر کړي او پای ته ورسوي. د کندهار سیمه ییز چارواکي په دغه ولایت کې د ناامنۍ ډېرېدنه ردوي. خو وايي د ګډو امنیتي ځواکونو له لوري په کندهار ښار کې د ګارنیزون په جوړولو سره به د هدفي وژنو او ترورونو مخنیوی وکړي. د کندهار ښار په داخل کې چې کم تروریستي پیښې کیږي، ښاریان ډېر په تشویش کې دي. د دې نه موږ د نظامي شورا د پریکړې په اساس باندې او د ولسمشر د هدایت په اساس باندې انشاءالله په نږدې راتلونکي کې هوډ لرو ترڅو یو ګارنیزون مشترک جوړ کړو د دغه پیښو د مخنیوي لپاره، ترڅو د ولسونو لپاره هغه ډاډمن امنیت چې لازم ده او د موږ وظیفه ده سرته ورسوو او ولسونه په پوره امنیت کې ژوند وکړي. که څه هم امنیتي ارګانونه په کندهار ښار کې د تروریستي پیښو او هدفي وژنو شمیرې نه په ډاګه کوي، خو یو امنیتي سرچینه وایي په تیرو 2 میاشتو کې په کندهار ښار کې نږدې 10 تروریستي پیښې او هدفي وژنې ترسره شوي دي. قدرت الله رضوان، میلمه راډیو، کندهار.